راغلي مرته او د راجا کوټې په سر باندې ناست دي او په دې دومره علاقه کې او په دې دومره ماڼو کې دا یو سړی زه شعر ګڼمه چې دی په دې ماڼو کې ناست دی او دغه رنګې د خان په شانه یې خوراک دی او د خان په شانه اوسېږي دی او دله دې خدای توفیق ورکړي چې دی دې کې اوسېږي او د نورو ماڼو دې کلي له چې کوم دی نو دې له دې خدای توفیق ورکړي چې دا هم دې ماڼو ته دغه شي ده راشي او دا ماڼو کله آباد شي او دومره ښایسته موسم او دومره ښایسته وطن دی چې تاسې په خپله باندې وینئ چې څومره ښایسته دی خو په دې دومره ماڼو کې دا یو سړی ببر شعر دی چې دی په دې ماڼو کې دغه رنګې ناست دی لکه یو تکړه سړی د خان په شانه ناست دی د خان په شانه عمر تېروي او دا د ګلونو وطن دی او د ګلونو کلی دی خو څوک پکې نشته دی مجبوري ده خدای خبر چې موږ ور چا نه مجبوري شي دا نه راځي مجبورتیا خو هر چا ته معلومه ده مجبور او راجا چې کوم دی په دې ماڼو کې دا دی ناست دی جګي کې یو کس ته نشته دی لږه یېره په زړه کې نشته دی او داسې دغه یې دغه یې ساتلی دی دا خبره یې نه ټوپک یې ساتلی دی چې پنځه ډزه په یو ځل باندې کوي او زرکان یې هم دا چې ساتلي دي زموږ دې خوا ته پراته دي او بینو مسره دی ښه مزېدار او ډوډۍ مونږ وخوړله دا جګي که په مړه خېټه باندې څلور پنځه قسمه انګول یې مونږ خوړو چې دغه انګول یې په څوک خېټۍ کې نه شي خوړلی دا موږ یې څه وخوړل او د دې